السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ډول ښه جوړی برابری بچی مچیم ښه دي اخترم څنګه تیریږي. زه نن 8:30 باندې پاڅېدم، صحیح ده، او ټوله ورځ مونږ بیا د خپل ورور سره لاړم، بیا څه چلو شو، ټوله ورځ زمونږ کور کې میلمانه نه ختمېدو، بس اختر ورځ خو زمونږ داسې تېرېږي که نه. او هغې نه پس اوس مونږ نیا کره ځو. نیا کور مې ډېر خوښ دی، زما ټولو نه فیورټ نیا زما کرایم پارټنر زما نیا ډېره ښه ده که نه. او نور یو کس مې نه دی خوښ، والله زه مطلب اوپنلی اعلان کومه چې زما پوره خاندان نه دی خوښ. بس زما پاپا خوښ دی، ماما خوښه ده، نیا اینډ ماماګان مې خوښ دي، نور څوک هم نه دي خوښ. ځکه چې نګینه ډېره بیماره وه او ما ته خپل خویندو نه، خپل وروڼو نه، خپل فیملی نه مخکې هېڅوک هم نشته، هېڅوک هم نشته. نو چې زمونږ فیملی کې څه ایشو وي یا نګینه ډېره زیاته بیماره وه، نو هغې چې څوک تپوس نه کوي نو داسې خو نه کېږي که نه. نو بیا زمونږ هم هغې سره هغه نشته. پاپا دې به ځي خو زه خو نه ځم، نه به نګینه ځي، بس دا زما آرډر دی، زمونږ ورسره سم نشته. اوکې خیر دی، مړی اختر دی، نن جګړې نه کوو که نه، بیا به وروسته وکړو. اوکې ټولو ته اختر مبارک، کوچني اختر مبارک وي، صحیح ده. خدای په امان، الله دې تاسو خوشحاله ساتي او زما عیدي ټرانسفر کوئ زر ټول ځکه چې تاسو خو زما وروڼه یې که نه، وروریانو نه خو خوریان عیدي اخلي. بای بای.